ګورئ ښه د حسنین یو ملګری دی چې د حسنین په هکله باندې سوی نو واورئ. انشاءالله ملګری چې څنګه مخکې وم دغسې اوس هم د خپل ځان به ګڼه کوم خو تا به د جیل نه رازادوم. هر څه چې اورې زما ملګری وي او یې به غلطي د هر انسان نه کېږي، د هر انسان نه غلطي کېږي. ملګرو د حسنین ماشوم په کیس کې نوې قصې هغه مخې ته راځي. نوې خبر او نوې کوم معلومات چې دي هغه در سره شیر کوم. حکومت چې دی هغه دا فیصله کړې ده که ستاسو خیال وي حسنین چې کله هم دا قتلونه کول د هغې نه مخکې د هغې شپه هغه په کم ځای کې وه، نو هغه هر څه معلوم کړي دي چې د ده شپه هغه د ده دوست کوه او د هغه دوست نه د تفتیش کولو فیصله کړې ده چې د دې نه به هم تفتیش کوو چې آیا دې چې کومه شپه دلته کړې ده څه خبرې اترې د دې ترمنځه شوي دي او بیا د هغې نه پس وایي حسنین بیا ولې دونه غوسه شو چې هغه لاړو او خپل پلار باندې هغه ډزې کړي دي. نو دا نوې تفتیش فیصله پولیسو کړې ده. یعنی ستاسو به یاد هم وي چې کله حسنین کور کې په دې شپه باندې هم نه په کور کې نه و، نو چې کله دا راغی نو کور کې دا دونه زیات وقار شوی و، دونه غوسه و چې د ډایرکټ په پلار باندې ډزې وکړې. نو دا شاته کیدی شي چې چا دې له داسې تربیت ورکړی و چې دونه یې پویه کړی و چې ته لاړ شه او په خپل پلار باندې او په مور باندې داسې ډزې وکړه. نو حکومت چې دی هغه به اوس د دې کم تفتیش چې دی هغه کوي چې آیا څه قسمه شوی وه. که ستاسو یاد وي د دې یو څو ویډیو هم راغلي دي، هغه ویډیو د په تاڼه کې ریکارډ کړی دي، دې نه علاوه د پولیسو ګاډي سره هم دي ویډیو ریکارډ کړی دي. نو هغه پکې یو بل داسې موړ دی چې آیا مونږ هغه سایډ ته وګورو نو بیا به دا قیسې هغه نورې هم زموږ نه هېر شي چې آیا د پولیسو سره دا په موبایل کې دې نه علاوه په تاڼو کې ویډیو جوړوي. نو هغه هم دا ډېر دغه خبر دی چې آیا څنګه کیدی شي چې یو عام سړی که مونږ وګورو پولیسو خواله هغه څنګه ورځي، بل تاڼې ته څنګه ورځي، نو دا پکې هم یو بل موړ دی. نو دغه کم معلومات چې راځي به موږ تاسو سره شریک کوو، خو دا پکې نوې خبر راغلی او د هغې د ملګري حوالې سره هغه هم موږ تاسو سره شریک کوو. که نور څه راتله به تاسو سره وار په وار باندې هغه هم شیر کوو. نو دغه ویډیو و دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کړه. امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي وي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.